دا ګورئ تاسو دا یو 3 څلور نوټونه به چې ما دی ټول نوټونه چې دي پای باندې ریډ کلر چې دی ریډ دغه شو ټول چې دی هغه ونیوه دا بقایي نوټس دي دا پکې د کومه تاسو دې طرف ته لږ وښایي دا دوه نوټونه دي دواړه چې دي دا جعلي دي او دی ونیول 1 2 3 4 5 6 اووه زره دا دي او 15,000 روپو لوټ چې دی دا دی نو یعنې دا 12,000 روپۍ شوې دا ټولې 12,000 روپۍ شوې دا ټولې چې دي دا جعلي روپۍ دي دا مختلف اوقات کې یو نوټ چې دی دا پیژندل بالکل چې کوم دی دا مشکل دي ستاسو لپاره دا نوټ دی په دې کې مخکې دې جنډې کې په لږ غوندې کې فرکشن و دا چې به تاسو داسې کوله اوس په دې باندې نوک هم ګډېږي او چې دا تاسو داسې ونیسئ نو هغه دویم کار دی پکچر پکې چې دی هغه هم ښکاري د دې پیژندل اوس ډېر زیات مشکل دي دا داسې ورو سردار علي له خلکو راوړي دي دا چې بینک ته د ویوړې ډېر وخت نه ما سره دا رابطه کوله چېرې دا پیسې ډېرې زیاتې جعلي را روانې دي دې حوالې سره به څه چل کوو د دې نه بعد تاسو دې مشین ته لږ ونیسئ چې بیا سردار علي دا مشین چې دی دا واغستو د دې روپو دپاره چېرې دې اوس چې روپۍ والي ډارې کې په دې کې کېدي او په دې کې دی چک کوي زه اوس دا پیسې چې دي دا په دې مشین کې لګې کېدم تاسو وګورئ چې یاره دا مشین یې رانیسي که نه رانیسي دا ګورئ تاسو دا یو 3 څلور نوټونه به چې ما دی ټول نوټونه چې دي پای باندې ریډ کلر چې دی ریډ دغه شو ټول چې دی هغه ونیوه دا بقایي نوټس دي دا پکې د کومه تاسو دې طرف ته لږ وښایي دا دوه نوټونه دي دواړه چې دي دا جعلي دي او دی ونیول نو د دې مقصد دا دی نن سبا مارکیټ ته داسې قسم کرنسي راغلی کم پیژندل چې ډېر زیات مشکل دي لہذا که داسې قسم مشینان تاسو خپل کاروباري مراکز کې کېدئ دا به ستاسو لپاره ډېر زیات فایدهمند دي سرداري دا تقریبا خلک چې راشي دا په مختلف نوټس کې دننه دا پیسې یا یو دا ویل الله خاندان روټ چې دی که نه دا هسې نه پیژندی کېږي دا چې تاله یو کس درکوي نو په ډېرو روپو کې درکوي نو که د یو کس سره دا مشین هغه به وپېژني او که دا مشین نه نو دا په غیر د مشین نه دا لوټ پیژندل ډېره مشکله ده نو زه یم چې هر دوکاندار له پکار دی ځان نه دا مشین والي او ځان سره کېږي او دا نوټونه پې چک کوي بینک ته چې کله سړی ویسي خپل داسې کاروباري شخصیت خپل دوکاني پیسې ورکړي او بینک والا واپس درکړي چې دا جعلي دی نو هغه خو به سړی لږ خفه کېږي بالکل به خفه کېږي اوس دا له 5,000 روپو لوټ دی نو دا ما له یو کس راکړلی نو په 5,000 روپو کې دا په ما له راغلی نو خامخا د خفه کېدو خبره ده بل لږ سړی شرمنده هم شي چې یاره زما په پیسو کې لکه ته اوس دا بینک ته دا روپۍ ویسې او په بینک کې تا ته ووایي چې یا یو نوټ نقلي دی دا ټولو خلکو د مخې به ته شرمنده شي او الن کې لوټ په تاله درکړی بل چای نو بدنامي پکې هم ده صحیح او شرمندګي پکې هم ده ٹھیک شو جی ګران ورګرو دا مختصر غونډه ویډیو ستاسو لپاره مونږ اباسین کارپوریټ سنټر خواځخیلې نه نېشنل بانک ته مخامخ مونږ په دې غرض باندې پیش کا چې دا نوټونه چې دي دا تمام جعلي نوټونو سره اوس د دومره په دې کې ایڈوانس نوټس راغلي دي مارکیټ ته چې نه پیژندل کېږي لہذا دا مشین چې دا تمام کاروباري آزاد لپاره ډېر زیات ضروري چې خپل دکان کې وساتي وحید الله خان له اجازه ورکړئ الله پامان